دوستانو سلامونه. که تاسې د یو داسې برنامې یا اپلیکیشن په لټه کې یاست چې هغه سره تاسې مثلا بعضې کله چې تاسې ریکارډینګ کوئ یا سکرین ریکارډینګ یا کوم داسې نور د کیمرې له لارې کوم چې تاسې ثبتوئ یا ریکارډ کوئ نو هغې سایز زښته زیات وي، یو په څو برابره وي. نو تاسې به له پلی سټور څخه ویډیو کمپریسر از خو برنامې زیاتې دي، خو زه خپله شخصا تجربه چې مې ده زه خپله ترې استفاده کوم. دې سره بس تاسې د ویډیو کوالټي هم دومره ډیره نه کمیږي خو به خو هغه عمر اندازه کې نه لږ فرق به وکړي. نو تاسې ویډیو کمپریسر دغه که منظور هغه چې تاسې نه اپ یا برنامه دا به تاسې له ځانه سره انسټال کړي له پلی سټور څخه. په افغانستان کې هم دغه برنامه اویلیبل ده یا تاسې کولی شئ چې انسټال یې کړئ. نو زه په اوپن باندې کلیک وکړم، اوپن باندې چې مې کلیک وکړ نو دا تقریبا 15 میلیون نه ډیر خلکو ډاونلوډ کړي یا انسټال کړي ده له ځانه سره. نو تاسې که غواړئ چې کوم ویډیو در سره کمپریس کړئ یا سایز یې ورته کم کړئ، زه به په کمپریس باندې به تاسې بیا کلیک وکړئ. دغه کمپریس ویډیو لومړنی اپشن چې کوم دی دې برنامې له لارې تاسې ډېر څه ویډیو هم اډیو ته کنورټ کولی شئ هر څه. خو فعلا موږ زه به تاسو ته د ویډیو کمپریسینګ یا د سایز کمولو په هغه باندې تاسو ته وکړم. نو چې کله ویډیو کمپریسر باندې کلیک وکړل ته به سلیکټ ویډیو به انتخاب کړئ. تاسې هر ویډیو چې تاسې غواړئ چې مثلا هغه یې کوي کمپریس یې کوي سایز ورته کم کړئ. فعلا زه دغه ویډیو تاسې نه دا دومه ویډیو 9 ثانیې ده، 23.3 MB ده. نو زه په دې باندې کلیک کوم. کلیک چې مې کله وکړ په نیکسټ به بیا کلیک وکړم. نیکسټ باندې کلیک کول نه وروسته دلته تاسې سایزونه انتخابولی شئ چې هر سایز تاسې مثلا فټ ټو ایمیل لپاره که تاسې هغه کوئ کوم داسې څه وي چې د ایمیل لپاره تاسې ایمیل کې لیږئ بیا تاسې لومړنی اپشن هغه کوي. هغه نه وروسته سمال فایل دې سره به 422 په 230 کوالټي کې تاسې هغه کوي. میډیم کې بیا 640 380 سایز کې، لارج فایل کې بیا 1280 کې بیا کوالټي. نو هغه نه دغه ریزولوشن ته تاسې که راشئ، ریزولوشن دغه اپشن چې دلته 1280 پکسلو کې ده فعلا. نو زه غواړم چې هر هغه چې تاسې غوښته مثلا هر سایز کې تاسې کولی شئ، یو 1280 هم شته، 1080 980 ډول. نو زه فعلا غواړم چې 920 کوالټي ته د هغه راولم. کله چې مې هغه کړه هغه نه وروسته به بیا په زه کمپریس باندې کلیک وکړم. کمپریس باندې کلیک کول نو هلته موږ نه یعنې که د ویډیو ته تاسې کوم نوم ورکول غواړئ زه فعلا دا نوم مې ورته هغه کړه. که نیم ورکول غواړئ مشکل نشته، رینیم نو هم یې تاسې کولی شئ. ما فعلا آل چې بیا معلومه راته نو زه په سټارټ باندې کلیک کوم. سټارټ باندې کلیک کول نه وروسته بیخي سکیپ کوم نه دا ویډیو په دې خاطر چې تاسې بیا مثلا هغه ونه کړئ چې دا ویډیو مثلا سکیپ کړې وه یا هغه یې رانه هغه کړه. نو ټول هر څه ستاسې مخې ته دا ویډیو همداسې لایو ده، هېڅ مې سکیپ کړې نه ده په همده خاطر چې تاسو ته ریزلټ یا نتیجه معلومه شي. نو دغه اپشن که تاسو دا برنامه که غواړئ چې 10 برابره تاسې هغه کې سپیډ ورته زیات کړئ یعنې زر کنورټ شي نو بیا مجبور یاستئ تاسې دا برنامه واخلئ یا پیسې پرې ورکړئ. نو فعلا که همسې بې پیسو یې کول غواړئ نو دغه ده، بې پیسو به یې لږ سپیډ به ضعیفه وي، کم به وي، خو مثلا تاسو ته به هغه کوي. نو بیا چې کله هغه شو ګورئ 100% کمپلیټډ یې ولیکه بیا به په نیکسټ باندې تاسې کلیک وکړئ. یو خبر هم په پام کې وي کله چې تاسې دغه کمپریسینګ یا ویډیو سایز کموئ تاسې دغه برنامې نه باید تاسې ونه وځئ. که ووتلې ده هغه بیا جامېږي، نور بیا ناغ کېږي. نو همدې تر څو چې دا ویډیو کنورټ کېږي یا کمپریس کېږي تاسې باید همدې برنامه یا اپلیکیشن کې واوسېږئ، منتظر اوسئ. نو بیا به په نیکسټ باندې کلیک وکړو. نیکسټ باندې چې مې کلیک وکړو تاسې دلته لیدلی شئ اوریجنل خپل سایز چې و 23.3 MB او اوسنی هماغه یعنې 1280 په 920 کې 1280 920 کې سایز کې هېڅ فرق نه دی راغلی هغه کې کوالټي کې وبښئ. نور یعنې 23.3 وګوره او بل خواته 6.5 یو په 4 برابره سایز یې ورته کم کړی دی.